الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نن درس د محرم د میاشتې او د عاشورا د روزې مسائل او فضائل ویل کې ځان سره اگر که شیخ لیکلي دي لیکلي مهم دي. پدې کې 15 خبره مهمه دي. اول د عاشورا د ورځې تعین او د غیر روزه. دویمه شیخ صاحب لیکلي دا پر خپل بروشر کې یو مختصره غونډه مقدمه. دریم د دې سبانه او بل سبانه روزي اصلي سبب څه دی. څلورم د دې روزي حکم، دغه فضیلت او دغه شان ثواب. پنځم تقسیم د بعض افعال او بعض کارونو په دې ورځ کې چې د خلکو په دې مابین کې مشهور شوی دي، خو په دین د اسلام کې یعنی په بل تعبیر قران او سنت کې د صحابه په اقوالو کې دغه په اعمالو کې هیڅ ثبوت نه لري. اولنې خبره مقدمه. دین د اسلام یا په بل تعبیر باندې اسلامی دین چې دغه اصل موقوف علیه جرړه تهذاب بنیاد دو شیونه دي، یو قران او بل سنت د پیغمبر علیه الصلاه والسلام. د دې وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ارشاداتونه دا نقل دا معلومه ده. ترکت فیکم امرین، ما پتا شو کې دو شیونه پر خود لري دي، یو قران او بل سنت د پیغمبر علیه الصلاه والسلام. د دې حدیث دا خبره معلومه شوه چې د اسلام د دین اصل جرړه قران جمع سنت د پیغمبر ده، او دا قران به پوره دین دی. د سیمنی لکه د بعض حضرات چې وای 40% 80% مسائل په قران او سنت کې دي، نور مجبور یو پلانې فقې لاړ شي، پلانې مولا صاحب په روان شو. نه، دین د اسلام د ژوند تیرولو یو پوره دین، پوره نظام چې د دې اسلامی قانون تطبیق او د دې حکومت په دې ټوله دنیا باندې ضروری لازمی واجبي دي. اخلاق پکې دي، اعمال پکې دي، د اقتصاد مسله پکې ده، یعنی ارله سره دا پوره د کمن او کیفن. په دې اعمالو کې یو عمل چې غیر ویل شي روزه. دا روزه به ډېر انتهایی ثواب لري، ډېر فائدې لري. د اسلام مقدس دین د دې نیولو د ټول امت مسلمه له امر کړی دی سره د یو فضیلت بیانولو چې حق فضیلت کړه انسان ووري د یو کال ګناهونه معاف کېدل به خامخا نشي. قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي وی ګوري دا هغه کارونو امرونه موږ لنی دي کړي کوم چې داخله د ځان جوړي، هغه کارونه کوم دي ورسره روان. دویم د محرم د روزې ول دین د اسلام نه هم لسم ذکر کړي دي او یا لسم یو لسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي کچرته روان کال ز ژوند دیوما نو نه هم او لسم به سره ونیسم. مسند احمد اول جلد 241 نمبر صفحه. صحیح د ابن خزیمه چې د حدیث نمبر د 2090. زاد المعاد ابن قیم اول جلد 246 نمبر صفحه. فتح الباری د ابن حجر اسقلانی پنځم جلد 214 نمبر صفحه. د دې ټول حوالو نږدې خبره دا موږ تاسو له ثابت شو چې دا روزه موږ د نهم او لسم د محرم یا د لسم او د لسم د محرم هغه په دی وجه باندې نه سوچ د محمد رسول الله فرمان دی، د رسول الله ارشاد دی، د رسول الله تابعداري ده. هم دې ورجه باندې نشو په بل وجه باندې پم دی.
کوم انسانان چې د دې روزه د نیولو سبب د حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت بیانې لکه شیعه روافض او باز نافوه خلق دا خبره به غلطه ده د دې وجنه امام سیوطی رحمه الله په خپل کتاب تاریخ الخلفاء اول جل یوصل څلور سلويک نه تر یوصل درې سلويک شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا 15 جل یوصل 9 نمبر صفحه هغه کې د شریکلی او ابن کثیر دی ما د کوفی او د عراق شیعاګانو روافضو حسین ابن علی له دعوت ورکې په دې طریقه باندې چراشه دلته په تسمنګ مشر موږ په تایید تودري کوم ملاتړ بده وکړو هغه د باز ملګرو سره مشوره وکړه لکه عبد الله ابن عباس سره مزه منه کې به ورته ویلې مزه دریم کرت حسین سے ورته ویلې چې مانه د څه بندل خطونه ډالې غلي چې موږ تایید کوو وېزه ته چې مزه حتی تر دې چې ابن عباس سے ووم شړل په خدا چې حسین رضی الله سره د ملګرو ورغه اویا د ظالمانو سره د روافض شیو دوکه وکړه پرې چل جګړه شروع شو په دې منځ کې څومره ملګری چې وسره و څه شهیدان او د حسینم شهید او څه قید کړه کارو کو شیو روافضو دوی د دې لوی جرم د پټولو د پاره چې په امت مسلمه کې ځان خخ کار کوي او دا لوی جنجال ختم کړي منځه وای وره موږ په دې ورځ باندې روزي نسو په دې ورځ باندې ماتمونه کو په دې ورځ باندې ځان وژنو په دې ورځ باندې ځان وهو په دې ورځ باندې اوبه تقسیمو په دې ورځ باندې شربتونه تقسیمو او په دې ورځ باندې رخصت کو په دې ورځ باندې د حسین د شهادت قصې کو نور قسم شیونه جوړ کړل چې په دین د اسلام کې هیڅ ثبوت د دې شي لپاره نشته دی د دې وجه هر عمل هر کړنه هر خبره مسلمان سره به اخري قران او سنت له پیش کړي کچېرته هغه سره برابر او عمل که برابر نه پرې کولې دا شی چې کلم قران او سنت له پیش کړه هیڅ ثبوت نه بلکې په ځای دې باندې چې مسلمانان د دې ظالمانو شیعاګانو روافض سره په دې کارونو کې شریک شي بیت په کامل معنا باندې دغه نسان وسید منع کی نارینه او زنانه نتیجه د دویم باس دارو وتلا چې دارو شمنګ نسو د پیغمبر د اتباع د وجنه علیه الصلاۃ والسلام کړه حسین د شهادت د وجنه دریمه خبره اصلي سبب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په روایت او احادیثو کې او روایتو کې د روزي لپاره چې بیان شوی دی هغه کم دی امام بخاری په خپل کتاب الجامع الصحیح اول جل 888 نمبر صفحه هغه کې دا خبره ذکر کړې ده چې موسی علیه السلام رب العالمین نجات ورکړي دي غرقېدلونه بنی اسرائیل به شکران دا روشنی ولا نبی کریم علیه السلام دونه پښتنه کړ تاسو دا روزه ولې نشي وې ځکه شکر لله عز وجل ومو خډیر راي کو چې روزه وسره ونسو دشمن ورته الله برباد کړي فرعون نو پیغمبر علیه السلام هم دا روزه د موسی علیه السلام د موافقت د وجنه ونی ولا او موسی علیہ الصلوۃ والسلام او دغه قوم په دې وجه باندې ونی ولا چې دې نعمت شکر وشي مونږ له نجات دشمن بربادېدل او دا لوی نعمت دی د نعمت شکر هم دا ابن قیم ذکر کړی رحمه الله یو کتاب لیکلی وړو کې یو جل الفوائد چې کوم شی رب العالمین درنه په کوم ځای کې غوښته دی او تا تسلیم کې د نعمت شکر ادا ده شکر دا معنا نه ده چې ډوډۍ د څخه منو خړو تنه کاسه او اخر کې شکر او نور د خپل عملي دا خپل بدني استعداد د الله د رسول مقابله کې چلیږي دلیل په دې چې دا روزه نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مکه کې د نبوت او بعثت تمخ کې نیولې ده بخاری اول جل 628 نمبر صفحه پیغمبر علیه الصلاه والسلام د موسی موافقت دونی ولا منګه د پیغمبر د امر د وجنه نشو دویم سبب دا روزه د عاشوری قریشو چې د محمد رسول الله قوم دی او د مکی والا باشندگان جمع نبی کریم علیه الصلاه والسلام د اسلام د زمانه نه مخ کې معنا د قران او سنت تراتګ نه مخ کې اهتمام کړی دی او نیولې دغه بخاری اول جل 628 نمبر صفحه کې مو ویلي ابن قیم زاد المعاد کې لیکلي اول جل 233 نمبر صفحه او غوی به دا وجم ذکر کړی دا قریش په شکل د کعبه د غلاف بدلولو هغه غلاف اسعد ابو کرب الحميري چې دغه لپاره ولنه ایجاد کړی دی
او د خالد ابن ولید په سیرت کې موږ دا ویلو چې یو کال به د مکی ټول قریشانو دا بدلو او بل کال به د خالد شپلار ځان لا نو کله به چې د کعبه داخله بدلولو او دا به وراشولو د دې تعظیم په خاطر باندې به دا ټول قوم به شو لکه ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې لیکلي 5 جلد 215 نمبر صفحه امام ابو عبد الله امام قرطبي هغه دا خبره ذکر کړې ده چې قریش په دار روزنی ول د مخکې انبیاء نه نقل کړي ده د ابراهيم عليه السلام د زمانه نه حاصل ده دا سبا چې جمعه او بل سبا افتا دې روزي نیول چې موږ او تاسو کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل او وینا د تابعداري د وجه نه دغه تابعداري په موږ تاسو باندې فرض ده امیر مو رهبر شیګان چې دا خبره ذکر کوي چې په دې ورځ باندې حسین شهید شو موږ وای په دې ورځ باندې عمر فاروق په اول د محرم دفن شوی دی ابو ایوب انصاری دارنګ نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه ملګری په غلوې زندان شعبه ابي طالب شو ورته ویلش د کفارو د خوانه په غیزه کې قیدین شو مهاجر شو بندین شو نو دا مناسب ده چې دا ویرونه به د عمر په مرګ باندې مو کو شهادت دا ابو ایوب انصاری په مرګ باندې مو کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خفقان باندې مو کو خو الته نه کوي دلته کوي نو دلیل له پدې چې دین د اسلام دا خبره موږ له خودلې دا چې کله څوک مړ شو درې ورځې پورې پاغه باندې ویرو ای درې ورځې نه زه د دې کول په ناروا ټیک دا کچرته وسړې مړ شو کزا پاتې شولا شریعت مطهره د غیر پر څلور میشتي او لس ورځې څلور میشتو کې د بچی تکمیل لس ورځې کې ساعت چول هغه به جدا ده د دې وجنه د حسین غم نور غمونه نور ماتمونه چې انساني په دې ورځ باندې کوي او د غیر پر دا روزنه شي حرام ناروا او منع بل باس یو سړی به تور مثال هغه دې ورځ روزه نشي فضیلت څه ده دا خبره مثابته کړه چې موږ د روزه رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه د وجنه نسو لکه بخاری حواله مو ذکر کړه اول جل شپږ 188 نمبر صفحه چې مدینه منوره کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې باندې امر کړی دی او روایت راغلي د عبد الله ابن عباس نو د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ده او به مدا خبره ذکر کړه چې د مکی باشندگان قریش جمنور هغه د بخاری دی روزي اهتمام کو زکه د نور انبیانو دا خبر راغله د لکه ابراهیم علیه الصلاه والسلام درې مدا خبر ذکر کړه چې موسی بن اسرائیل د دوړو بدارو شنی ولا شکر لله عز وجل د دې وجنه چې رب العالمین د دریب د غرقیدونه بچ کړی دي او فرعون په کې راګیر کې څلورم حدیث کې راځي سلمہ ابن اکوع رضی الله تعالی عنہ روایت ته نبی کریم علیه الصلاه والسلام بني اسلم یو قبيله یو سړی ورولېګو اعلان وی ورته وکای چې د عاشورا د ورځې روزه دی ورش لیکن که یو سړی د حکم نه خبر نه اوس خبر شو باقی ورځ روزه دی به ونیسي دا حکم مسلم شته چې موږ د ورځې روزه اهتمام وکړو کچرته یو څوک خبر نه او ورونه مازیګر ماسپکین کې پوه شو به د امر شو ونیسي د وجه د امر د پیغمبر را پنځم لوی ثوابونه کې دي دا دی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې د عاشوري د ورځې اهتمام چاو کې تیر شي یو کال ګناهونه ور باندې معاف کیږي او د عرفې د ورځې اهتمام چې چاو کې نو آلته یو کال مخ کې یو کال راتلونکي ګناهونه الله معاف کوي خو عرفه کې یو ورځ روزه ده او په عاشورا کې نه هم لسم یا لسم او لسم سید مسلم اول جل 388 نمبر صفحه او 388 شپږم امام ترمذی او نور محدثین د فقيه صحابي ابو هريره نه چې 53 به حدیث دی نقل دی غني واجب خبره نقل کړي دا هغه څه وایي وی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په رمضان د روزې ورستا د محرم د بیشتي د روزې ډیر اهتمام کولو لکه المحدث الكبير امام محمد ناصر الدين الالباني په ارواء الغليل څلورم جل یو سلوم نمبر صفحه کې د دې حدیث په حکم کې به دا خبره ذکر کړې ده چې اسناده صحیحنا دې روایت دا سند چې ابو هريره سم نقل کړي دي چې پیغمبر علیه السلام د رمضان مبارک د روزې نو ورسته د محرم د روزې زیات اهتمام کو صحیح دی ده وم ابن ابي شيبه په خپل مصنف دویم جلد 913 نمبر صفحه کې
یو روایت نقل کړی دی وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام په ویل چې د عاشورا روزه مخکنی پیغمبرانو په ول د تاسو هم نسي امر وکي بدر الدین عینی عمدة القاری یو لسم جل یو شپه نمبر صفحه کې ویل دی و اسناده جيد لیکن دا کوم روایت چې عینی نقل کړي المحدث الكبير امام محمد ناصر الدين الباني رحمه الله په ارواء الغلیل څلورم جل یو نمبر صفحه کې لګلي چې دا ضعیف دی صحیح روایت دا دی چې دا روزه موسی عليه السلام او دا قوم نیولې ده نو د عاشورا روزه نیول سنت عمل په دې باندې تیر شوی یو کال ګناهونه ټول الله معاف کوي پنځم بعض خلک چې په دې ورس کې ډیر غلط حرکتونه عملونه کوي دغه لپاره هیڅ ثبوت په دین د اسلام کې نشته او کله چې سړی یو عمل کوي دغه ثبوت په قران او سنت کې نه په ځای دې باندې چې درور باندې اجر نصیب کړي شي بلکې بالعکس ملامت جهنم لبزي عامله الناس با څخه به عملو کې ځان مستړي کې تسلا نار حاميه به کوم ځای داخلي اول بدر الدین عینی عمدة القاری ولا سمجل یوسر وشبه نمبر صفحه کې لیکلي د عاشورا په شپه باندې او د قشام په ورځ باندې نپلی منزونه کولا او اغه به د شنو ورکول چې دا د عاشورا د ورځې نپلونه دي دا اوس ناروا ولی نو قران کریم ویلي دي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دي نو صحابه دا عمل ویلي دي د روشي بار جدا خبره جدا ده د نفر خبره به جدا ده دویم څه خلک دي چې په دې شپه باندې رانجه استعمالي په دې مناسبت باندې چې په دې کې ډیر انتهاء ثواب دي نورانجه استعمالول د عاشورا په شپه باندې په نیت د عبادت ناروا حرام د وجه عدم ثبوت د دې عملنا په حدیث د پیغمبر خبره د صحابه او د قران کریم د یو آیات بلکې امام اهل السنه والجماعت امام احمد بن حنبل امام المحن هغه ورته بدعت ویلې ده دریم د باز خلکو دا خبره مشهوره ده چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي شرط دی مرغې چې پښتانه ورته وی ټیغې وی هغه د دې ورځ روزنی ولیدا لکه بدر الدین عینی ولسم جل یو 13 نمبر صفحه او د حاکم به نقل کړي موږ دا خبره پیغمبر له منسوبه خالص درو اگر کمرغان حیوانات در رب العالمین عبادت کوي قران کې الله عزوجل فرمایي چې هیڅ شی نشه مگر د الله تسبیحات وای تاسو دغه په تسبیح باندې پوهیږئ نه لیکن د شرط مرغه مبارک پیغمبر دا خبره منسوبول دا به دلیل ده کبیره ګناه او حرام کار دی څلورم مخکې موږ ویلې چې د دې عاشورا د ورځې روزه د حسین د شهادت د حسین د قتل د وجه نه ده لکه څنګه چې دا خبره شیعه او گمراه روافض او گمراهانو کې راغلي تفسیر بخې ویل شي که سړی وغواړي چې ځان په دې مسله باندې پوهه کم چې دا روزه د حسین د شهادت د وجه نه ده بلکې حسین په کومه طریقه شهید شو چا شهید کو ولی شهید کو څنګه شهید کې مجموع الفتاوا 15 جل یو 19 نمبر صفحه پنځم بعض انسانانو کې دا مشهور ده چې کله انسان د عاشورا په ورځ باندې په خپل اهل او عیال خرچو کې او پراخي الله رب العزت به دې انسان د ټول کال رزق پراخي دا خبره چرته په حدیث د پیغمبر په قول د صحابي کې ثابت نه را بلکې سفیان ثوری او عالم دغه تجربه را دین د اسلام جدا شری او تجربه به جدا د عمل د قبلېدو لپاره اساسي شرط اتباع سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ده تجربه ځان لرو تابعداري ځان لري سنت ځان لري که سړی وغواړي چې اسما په دې رزق رب العالمین پر اخوال راولي د غیره پر اساسي او بنیادی سبب حدیث ابو داود کې راځي مسند احمد کې راځي بخاری کې پروي د ابو هريره صاحب باندې سر رحمی پالل تقوا کول د الله په بندګانو باندې خرچا د ګنا نه ځان ساتل ذکر د رب العالمین خاص کر سار منځنه ورسره ذکر کول سورہ واقع ویل اگر که علماء په باندې سندن کلام کړي جهاد فی سبیل الله حلال تجارت دکانداری واده پر دې باندې کول الله عزوجل به رزق سره پراخه کی د غیر پر به نور طریقې دي دا شای نه ده بلکې په دې ورځ باندې چې په خپل اهل او عیال باندې ته پراخي د رزق راولي تخصیص د پر هیڅ دلیل نشه هر وخت په هغه باندې خرچه کول پکار دي اصل الفتاوا اول جلد 315 نمبر صفحه کې رشید احمد صاحب دا خبره کړې ده او زید تفصیل د مشکات په تعلیق المحدث الكبير امام محمد ناصر الدين الباني شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله فخفل فتاوا 15 جل یوصل شپږ نمبر صفحه تر یوصل پورې
پدې کې د څه ویلې دي چې دا د ځان جوړ شوی حدیث دی منځ صدقات پدې کې د قرآن خواني د عاشوري پنيت د حسین د شهادت پنيت هیڅ ثبوت په دین د اسلام کې نه لري بلکې په ځای دی چې په دې باندې سړي له اجر ورکړي شي په یو مکروه او بدعي عمل کې دا سړی ور داخل شي لکه دا خبر صفدر صاحب کړی د فراح سنت 280 نمبر صفحه مجموع الفتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه 15 جلد 1 نمبر صفحه صحیح مسلم اول جلد 380 نمبر حدیث صفحه کې دا حدیث دی هغه د سری چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي د جمعې شپه د تهجد لپاره مخاص کوي د جمعې ورځ د روزې لپاره مخاص کوي دلیل له پدې باندې چې د عبادتونو تخصیص تر یو شپې تر یو وخت تر یو ورځ پورې ناروا تر څو پورې چې شارع دغه تعین نه کړي چې قران او سنت دی الله او رسول له لکه دا خبره فتاوی رشیدیه یوصل اتدر شمر صفحه هغه کې لیکلي چې مسلمانان به بدعات تخصیصات ماتمونه وغيرها په دې ورځ باندې نه کوي ځکه په دې کې شیعاګانو سره مشابهت به راځي او امام ابو داود رحمه الله په کتاب اللباس کې اقا حدیث راوړی دی چې د قوم سره ځان مشابه کې دا غیر شو من تشبه بقوم فهو منهم د عمل د بربادي لپاره ډېری وجې دي یو درس کې موږ تاسو ویلی وو یو په کې دا چې مشابهت د غیر مسلم سره شپږم د حسین یا د بل مخلوق په نوم باندې نظر کول دا شرک دی برابر خبر ده ک سروي حلال کې برابر خبر ده ک شرط دیک پوخ کې ارشي شولې نه بلکې فزیاده دي چې تعالی رب العالمین په اجر درکې ټول ادیانو کې اتفاقی ما احل به غیر الله کې دا مسله رااله زید تفصیل بحر رائق دویم جلد 30 نمبر صفحه اصول القرآن کې د السید الشیخ زمونږ استاد شیخ عبدالسلام رحمه الله تشیط الاذهان او ایم نمبر صفحه بلکې بحر رائق شرح را یو وجه به کې دام ذکر کړی دا چې نظر عبادت ته عبادت د غیر الله نه به کفر دی د حسین په نامه باندې ذبح او خیرات او بل شي کول سړی به د کفر په درجه کې ور داخلي وم د عبودت لپاره مختلف بیلری لګول د شربتونو تقسیمول په دې ورځ باندې دروافیزو شیعاګانو عمل هغه په استدلال کې دا خبره پیش کړي چې حسین کله شهیدی په کربلا کې وبنوي هغه پتند کې شهید شوی دی او موږ د عبودت ته څنګه تقسیمو تر څو پر داغه تند ور باندې ماته شي اشرف علي تنوی لیکلي په اصلاح الرسوم یو سنه در شمر صفحه کې چې دا اوبه شربتونه په نیت د صدقې باندې په دې ورځ او په دغه طریقې سره دا ناروا اگر په نور ورځو کې اوبه ورکول یا بل صدقه ورکول هغه ثواب لري لکه حدیث کې راځي یو سړی روزدار دی کجوره ترکاری وغیرہ سره نشته او بده ورته ورکړي دغه غو اجر الله تعالی درکړي چونکه په دې ورځ باندې د دې شیعاګانو روافض سره مشابهت راځي ځان ته ساتل پکار اتم فتاوی رشیدیه 30 نمبر صفحه هغه کې تصریح کړي په دې خبره باندې چې په دې ورځ د حسین د شهادت قصې د حسین د شهادت واقعات په دروغ باندې دا ناروا دي بلکې که صحیح شرط وي تبه نه بیانې د دې وجنات چې مشابهت د سره رانشي کتر حسین سیرت بیانې لکه څنګه چې علماء لیکلي په بل ورځ به بیان کا کوم انسانان چې پر ادوګانو کې تلویزیونونو کې یا مجلو کې یا په اخباراتو کې دا پروګرامونه مناوي ناروا زید تفصیل په اصلاح الرسوم کې تنوی سے 219 نمبر صفحه فتاوی رشیدیه اول جلد 392 او 393 کې دا ذکر کړی دا نه هم بعض خلک په عاشورا او د محرم کې رخصتي کوي خپل کارونه بندي دي کې مشابهت دي شیعاګانو روافض سره دي د دې رخصتي او د کار د بندولو په اړه کې د رسول الله د عزتمن ملګرو صحابه کرامو تابعینونه دین د مشترون هیڅ ثبوت نشته لہذا دا کارونه پټه باندې ودرول ناروا تفصیل به ذکر کړي اصل فتاوی کې رشید احمد صاحب اول جلد 394 نمبر صفحه لسم څه خلق دي چې په لسم د محرم او د عاشورا کې د حسین رضی الله عنه لپاره تلاوتونه کوي ثواب غلبه کوي عام قبرون لذي او په قبرونو باندې به پاس او به اچوي دا هغه کارونه دي چې شیعاګانی کوي د دې نسان ساتل پکار دي تر څو پر دغه سره مشابهت رانشي امداد الفتاوا 5 جلد 309 نمبر صفحه ټیک د ابن کثیر د سورې توبه د روایت په تشریح کې لیکلي چې قبرستان له سړی کله کله تللی شي دنیا نه زاهد شي مرګ رایات کې اخل کله د بخښ دعاګانې وغواړي
زنانه کوي د غیر پر خپل شرایط دي تقریبا و پړلې صفت بنجي معلوم خبر لبنجي پسې بوزینت کې بنجي سفر به بس نه کوي الته مشرکی اعمال ته نه صادريږي او نور بد اخلاقی نه کیږي واته شریعت علماء غیر لیکلي دي خو وسه پرسم محرم قبرستان لتل یا یو معلوم دربار لتل چې مشابهت د شیو سره راځي ناروا حرام منع ایو لسم د محرم او د عاشورا شغوال گریوانونه شولا مخونه وهل شغم کار کوي ماتم کول جلوسونه رستلا فاتح خوانی کولا د حسین د پاره ځان وهل اولاد قرباني کول یا نظر کول چې غله به خلونم کې د مولانا نظر حسین یا نوم کې د پیدای حسین د چغي وهل دا په دین د اسلام کې ناروا دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د صحابه کرامو نه د تابعینو نه د فقهاو نه هیڅ ثبوت دلرینا مسلمان سره په کامله معنا به د دین خودداري او ځان وسات کوي کې دې سره مشابهت کړالي څوک چې رواګني اهل علم فرمایي په اتفاق د علماء او مؤمنانو سره دا سره د ایمان نخلاص او مرتد کیږي وجه داله حلال حرام او حرام حلال دا کار د شاده د الله رسول الله دولسم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوى 15 جلد یوصل 15 نمبر صفحه یوصل 30 نمبر صفحه یوصل نمبر صفحه ډیر تفصیل سره دا خبره ذکر کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چې دا کارونه ناروا دي او به په دلایل سره ابن تیمیه رحمه الله د دې تردید کړي لري حاصل لا د عاشورا پورز باندې نه هم لسم یا لسم یو لسم روزه سنت او د نور کارونه ناروا لکه شیعه او روافض چې کوي یو یا د ماتم د پاره ګرځولا یا په دې کې خاص خوراکونه خاص لباسونه جامع خاص ذبح خاص علالي او خاص سلمشي خاص ملاقاتونه او بعض جمعتونو دربارون لتلل رانجو نکريسه لګول غسل او منځونه خرچه کې زیاتواله راوسره دا ټول ناروا کارونه دي شیعه او روافض دي کارونه ایجاد کړي لري مسلمان سره په کار دا چې دین انسان وساتي و الا کسان وساتو د دې عمل د وجنه به د هغه سره مشابهت راشي د هغه په سب کې به دا راوچت شي رب العالمین دې موږ تاسو